کم امانتونه چې تا سره دي هغه حقدارو ته سپارل. او ما مخکې یو خبره ذکر کړې وه چې کله موږ امانت ووایو نو د عوامو په ذهن کې څه راځي؟ پیسې. او امانت څه ته وایي؟ هر هغه حق چې په تا باندې د بل دی د امانت دی. ذمہواري چې تا سره ده د امانت دی. پیسې چې تا سره چا پرتي د امانت دی. یوازې امانت پیسو ته نه وایي. ورې وفاداري څه ده؟ چې ته د امانتونه ځي ته ورسې. دا د مؤمن شان دی. او په دې باندې به ځان له مستقل بحث راځي امانتونه ځي ته رسول. خو دلته زه د وفادارۍ هسې اقسام ذکر کوم. او الله قرآن کې وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تاسو ته امر کړی دی چې امانتونه د هغې حقدارو ته وسپارئ. او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی ادي الامانة الى من ائتمنک. چا چې د سره امانت یې ښودی دی یا یې ته په یو خبره باندې امانتګر ګرځولی نو د امانت سر ته ورسوه. ولا تخون من خانک. د شریعت د خوی ته ګوره موږ ته یې ښیي و چې څوک د سره خیانت وکړي ته به ورسره خیانت نه کړي. ته به امانت ځي ته رسې. ښه امانت یوازې پیسې نه وي. تا سره چا پیسې کېښودې دا به ورکوې. دا خو واضحه ده. یو ذمہواري تا ته حواله شو د امانت دی. ته یو کمپنۍ کې کار کوې. ته په سکول کې استاد یې. ته په یونیورسټۍ کې استاد یې. ته په مدرسه کې استاد یې. ستا ذمہواري ده. دا امانت دی تا سره. دا به ته سر ته رسې. ته عالم یې. تا له الله دا امانت درکړی دی چې ته به خلکو ته دا دین ښیې. دغه شان دا بچي چې ستا دی تا سره امانت دی. دا ښځه چې تا سره ده د امانت دي. یوازې امانتونه دغه نه تا سره پیسې پرتې دي. په دې کارونو کې خیانتونه کول. زه خبرېږم د بعضو قصو واقعاتو نه د دې مسافر وروڼو باره کې چې زه خیر دی او دا چلیږي او موږ غریبانان یو او موږ پردي ملک یو. نه، چې کومه ذمہواري تا ته حواله شوه د تا سره امانت دی د دې یوې خبرې به د قیامت په ورځ تا نه تپوس کېږي. که ته غریب یې، که ته تور یې او که سپین یې، که ته مالدار یې، که ته په پردي ملک یې او که ته په خپل ملک یې. امانت دی. ابه سر ته رسې. که ته د عربي سره کار کوې او که ته د عجمي سره کار کوې. بعض وایي نه وایي په دې عربو کې چې دا بعض موږ سره ظلم کوي. ما حدیث ونه وایي ولا تخون من خانک چې تا سره څوک خیانت وکړي ته به ورسره هم کوې. ته به ورسره نه کوې. عربو کې بعض موږ سره ظلم کوي نو ویې کو. دا الله به د هغوی نه تپوس کوي. ته به څه کوې؟ ښه بیا د هغه سړي سره هم نه، یعنې د هغه په بدله کې د بل یو عربي حق خوره، هغه له دوکې ورکوه، هغه سره خیانت کوه. دا خو دین موږ ته نه دي ښودي. او حدیث کې دا راځي دې ته ګوره، دې ته غوږ کښېږدې. غوږ امام احمد راوړی لا ایمان لمن لا امانت له. د هغه سړي ایمان نشتی چې څوک د امانت خیال نه ساتي. صحیح حدیث دی چې د هغه سړي ایمان نشتی چې څوک د امانت خیال نه ساتي. امانتونه ځایونو ته رسول دا وفاداري ده. او دا د مؤمن شان دی چې ده ته کوم امانت حواله کړی شي هغه دی سر ته رسوي. او بیا یې درته رایادوم بیا درته رایادوم دا زموږ دا بچي دا هم ګوره زموږ په غاړه کې امانتونه پراته دي. دا ښځه دا امانت دی. دا نوکر چې تا سره کار کوي، دا کمزوری چې تا سره دی، دا ته چې په کوم ځای کې کار کوې اوس ذمہواري درته حواله شوې، دا ټول امانتونه دي. او دا زموږ په ملکونو کې دې بلکل خیال نه ساتلی کېږي. لکه یو سړی مثال کې په کار دی، یو اداره کې دی، طاقت یې رسي اوس یې رسي، دی به خپلوان په کار کوي. دی به هغه سړی را مخکې کوي چې هغه د ملګری دی، هغه سړی به را مخکې کوي چې هغه پیسې ورکوي. دا ټول خیانت دی، ټول خیانت دی. او کله به ته د ډاکټر په کرسۍ هغه سړی ویني چې هغه چېرته ډاکټري ویلې نه ده، او د انجینري په کرسۍ به هغه سړی ویني چې هغه چېرته انجینر پاتې شوی نه دی. دا خیانتونه نه دي. خیانت د الله سره دی دا وکړو چې د الله خبره دی پوره نه کړه، عمل دی پوره نه کړو. او ته سوچ وکړه د امت سره څومره لوی خیانت کوې ته. یعنی یو سړی دی هغه په یو اداره کې دی، هغه یو کس ملګری دی، هغه استاذ کو په یو سکول کې چې هغه سره علم نشتی. د څومره بچو مستقبل او ژوند دې سړي تباه او برباد کړو. دته دا احساس نشته. د څومره خلکو حق دې ضایع کړو. نو د الله نه یره پکار ده. امانتونو سره به څه کوئ؟ امانتونه به خپلو ځایونو ته رسوئ. دا وفاداري ده.